هماغه غر چې مخامخ معلومیږي چې همدا غر نه خوا بدخشان ساحه دی او د نورستان ساحه دی. په پاڼه باندې د ونې په ورقو باندې لیکل نوم چې د هر چا راووتلو په دې یخ اوبو کې به 10 ثانیو دپاره یا سر ټیټوي او یا به تر زنګنونو پورې چې دی 1 منټ ودرېږي به چی شو اوبه ویوړه ها دلته ځه شو اوبه ویوړه مړه دا څه کوي منډه دا چې د ټي وي کې لري او ټول ساحونه تقریبا ټیټ دی. دا کوم کلی دی خان لالا؟ ایچ ټي وي باندې دا د ایچ ټي وي باندې په نوم کلی دی او زم ها دا باندې د خلک وایي پکې مالونه ساتي ګوره چې څوک پکې نشته. ملګرو سره چې ګورو دلته ټول ناقص شوي وو او ګواه کې د چیني اوبه دي دلته مو اوبه وڅښلې ټولو او لږ تفریح وکړه او مخته به بالاخره راغی کوم دغه یو دکه غواړي دا کسانو ته دغه دکې کو خان دې نه علاوه مشکل نشته نه راځي. هلته موټر به ووایي که نه ګوره لرې شي لرې بسم الله الله اکبر سینې وایي سینې لالا ششکر ته راغله باید خان لالا دې موټر ته ناست وي خوځه نه this is دا کم دیش بسم الله الرحمن الرحیم. مستوی اخر سر دی دلته دو درې دي او دو سیندونه یو ځای کیږي. دغه در عموما مستقیم بدخشان ته تللی او دای هغه مونږ کامدیش برغمټال پاپړوک لاره دی. اوس هم عملاً سړک کې کار جریان لري، خلک لګیا دي. اما غر چې مخامخ معلومیږي چې همدا غر نه خوا بدخشان ساحه دی او د نورستان ساحه دی. اخر سرحد ته راغلی یو ټي وي کلي اخري سرحد دی، د دو درو مابین دی. دا بدخشان دره دی، دا د پاپړوک د کامدیش او برغمټال دره دی. بل ملګری دی
ټول بیل بیل ټول د بیل بیل ماشاءالله ټول افغانستان راغلی نذير شوارك ماشوم پکې راشه راځه اوكي وشو السلام عليكم تاسو به ډیر عجیب شیخ کارا کما خو دری به مخه پښتو هم بیت مهرباني دي کنه دي مو باسه نه داسې مخ بدل کړو خیر سلام تاسو چې عجیب کارا کما چې دا ځوان خپل د خور حفاظت وکړي ځکه چې مور کار کوي او دا به ان شاء الله ما خام ورته په غاړي وستې شي مشکل نه دی او ان شاء الله به د خپل د خور حفاظت کړي دا ځوانيږي د خپل خور حفاظت وکړي ته وګوره کنه کیمرې ته خیر دی یو د انګلیسي کې مخه Assalamu alaikum. As you guys know that we are visiting Nuristan province, which is a core border to China, and it's a really remote place in Afghanistan. And there's something I want to show you interesting. There's a little guy who has to care his little sister till evening, I don't know what 12 time. He can put her down, but the responsibility is that he has to take care of her until the mom is finished with her work. And this is the definition of simplicity and where you can gain prosperity, tranquility, and as well as peace. That's called the peace of mind. I believe materialism will never give you anything else. But real nature, which we are experiencing right now, is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. And you should visit it too. فکر نه کوم دې کې ډېر لږ خلک دلته راغلي زاد نورستان اخر سرحد دی که نه دې نه خوا نور بدخشان شروع کېږي او چترال او هغه سیمې هغه طرف ته ځي جوسان صاحب هم لکه چې فوټ شوټ کوي حسام صاحب جان څه خبر روان دي اوس مخ راځي ونیسه مخ ونیسه دا بل رقم څه کله دا اوریدلی و چې په پاڼه باندې د ونې په ورقو باندې لیکل مونږ اورېدلي چې دا ونو پاڼو نه دې نه شیان نه چې دې ورق جوړېږي خو لیدلي هم نه وو دا دی او دا به ښه څه چې دا مونږ ولیده او د آیات پکې وګوره کېدای شي دا آیات یو دفعه ولولې سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الله پاک وایي موږ به دغه مشرکینو ته خپلې نښانې په چاپیریال کې او د دوی په نفسونو کې یعنې په خپل وجودونو کې ور وښایو چې دوی ته پته ولګي چې الله پاک حق دی دا ټولې معجزې دي یوه یې دا ده مننه ژوندی اوسئ استاد څنګه ناستې دلته ولا ډیره مزیداره هوا ده ډېر خوندور دی که نه نو طبیعت سړي ډېر جوړي سړی دا اوبه دومره یخې دي که نه ډېر زیات امیر نه دی دا هلته بل ګیم روان دی ته کښېنه دلته اوس به درته تشریح درکړي دا د امیر ابتکارات دي ښه امیر صاحب امیر صاحب اوس دا توضیح ورکړه چې دا مسله څنګه دی دا څه شی دی ښه یو دقیقه دا اول یو توضیحات ورکړي دا د هر یو ملګري نومونه مې لیکلي دي ښه د هر ملګري نوم که راووتلو اول نوم چې د هر چا راووتلو په دې یخ اوبو کې به 10 ثانیو دپاره یا سر ټیټوي او یا به تر زنګنونو پورې چې دی 1 منټ ودرېږي به لیکلی مې دی هغه مې لیکلی ماز مې نه دی لیکلی به ولیکم او دویمه پچه چې راووتله چې د هر چا نوم پکې و په دې ونه به خېږي او پورته چې وختلو بیا به وایي چې نورستان زنده‌باد او درېیمه پچه چې راووتله هغه به چې کوي درېیم چې پلان کوي درېیمه پچه 30 ثانیې ته به اوبه کته چینې ته به خېږي نه همې هغه کړی دی پاس هغه چینه ګورې پاس د غره کې د هغې سر ته به ځان رسوي او دا مزل به کوي ښه پورې باسي څلور اپشنه دي که څلور ځای پورې خپله به ځي که نه څلورم د سکه یو نفر به په شا کوي نه هغه ځای پورې به وړي نو دغه درې خبرې وي دا د تفریح په خاطر باندې دی کوم هغه نه دی مطلب
مونږ خپل هغه مشرولي او امارت په چا باندې نه منو بلکې دا چې د تفریح په خاطر باندې دا کار کوو صحیح ده ښه اوس په چا اچول کېږي او په چا اچول کېږي پچه په میدان کې څلورم اپشن داسې کا چې پچه ورته راووته امیر به ورته کس کړي چې دا کس هغه ځای په هغه ونې پورې ویسه په شا او څلورم پکې دا چې دې هغه نه نیولې خیمې نه تر هغه بر سره پورې په شا باندې یو کس وړي کس به ورته امیر ښایي کس امیر امیر صاحب کېنه امیر صاحب څنګه کېږي ټول رايت په مشوره کې او کس په چا باندې امیر صاحب ما موجود نه داسې نه ده چې دا یو کس بیا بله پچه جیګو بیا بله جیګو بیا بله جیګو دا ټوله نه پیسې به اوچتوي ټول خبر هم دی کېده که پیسې دې نه کده نمبر زنګونونه پورته کړه یو دانه ته نه یو دانه ته پورته کړه راکا نه دته ورکا دته کیمرې ته وخایا کیمرې ته وخایا نو کیمرې ته ورخاره کا عابد دی خوا عابد عابد ته دغه وټاکه چې اوبو کې ودرېږي دا لمنه کې واچو بته بیا نیم ساعت به انتخاب ورته وکړه څه شي انتخاب نیم ساعت به ته سالور اپشن دي سالور نمونه دي پیسې بلو والا کا کمرمن مخکې شه ته ما چو تر اوسه ما چو دور غزي کې کیږي ان شاء الله دا نه کیږي دا بل ورته ودرېږه حالته نه وړي حالته نوړي نه وړي څه ورته ځان غواړي نه زوري ولا لا استاذ عسكر انت وزر رياض رياض ما نمنا امارات شروع دا تاسو چې پیسې دا دا ورو راځه دا ثاني روان دی وو تاسو نه بس یولس دولس دالس سوالس پنځلس شپاړس ولس اتلس نولس شل یاش فریش ځان چې شو دا خو نیم منټ راغی ورځي
علیکم دوستانو، موږ یو لوبه شروع کړې ده چې ساحل صاحب دی، حسام دی، دوی نومونه اچي او بیا وباسي چې هر چا نومره ووت هغه ته چلنج انتخابوي، یا ونې توقید ده یا سر ته لاړ شه یا اوبو نه تېر شه. تاسو وکړه زه اوبو نه تېر شم، حسام چې لږ ورسستي وکړه خو اوس بیا یې ګورو سستي کوي که نه کوي. نو انشاءالله امید لرم دا ویډیو نه خوند دغسې وي. که همداسې غواړئ نور چلنجونه په نورستان کې وکړو نو موږ ته انشاءالله حتماً کمنټ وکوئ. تکړه یې ونه سر سکتا کنال زنداباد کنال زنداباد سر سکتا سر سکتا دیر آسان نورستان جان خطا کن استه ځان لاس به نه ورکوئ شیان ځان سختېږي دا شعار دی لاس باندې ورکوي ولې یو دا زما مخ نه لګ دا مارا تسلم دي یو ځای ورشه ښه یو ځای ولې دا خبرې حساب حساب دې پای کړی دا مارا تسکر دي دا اوبه باندې اصل یا دلته ګور خان لالا
خالاله څه احساس لري چې نه خو دا د ملګرو یو فیصله وه پچې اچولې وه د ټولو دپاره بالاخره زموږ د شمس ورور مراد صاحب د هغه شو پچه زموږ ووتله مجبور و مکلف وو چې انډیوالي په خپل ځای باندې شي نو موږ په سیند باندې پور وتو او بېرته بیا راغلو ماشاءالله که داسې وګورو د واوره ډېره نږدې ده نو دا اوبه د واورې د څنګ نه راتېرېږي او کافي اندازه یخې دي ډېره مننه مراد صاحب څه احساس لري احساس ډېر ښه و فقط پښې مې یخې شوې او لاندې ښویېدلې خوند دې وکړو ډېر ډېر ټولو باندې اوبه دی څنګه چل دی اوس به کوي ما خو ځان باسلی و ماله تاسو دواړه راشئ